د 8 کالو ماشوم ولګېد او خپله مور چې ده نو هغه یې ختمه کړله. یار ویډیو راسه لږه مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ دپاره پکې هم عبرت دی. اختر راغی خو د اختر په ورځ باندې د ماشوم زوی د خپلې مور سره څه وکړل او په کومه طریقه باندې یې قتل کړله. ملګرو دا مور یې چې وه که نه نو دا ټیلره وه او غریبي د عام طور باندې تاسو کتلی شئ نو که نه دا ټیلره وه او دا زوی چې دی نو دې ته عیدي غوښتله چې ته موږ له پیسې راکړه او مور سره به پیسې نه وي په هغه ټیم کې. نو زوی ولګېد او د هغه نه پس چې دی نو هغه لاړو او د دراز نه چې دی نو قینچي راواخیسته چې کله قینچي راوړله که نه او د خپلې مور د زړه ته چې داسې قینچي راواچېله نو دا مور چې ده نو په هغه ټایم سره هم ختمه شوله. ملګرو دا افسوسناکه واقع راغلې ده یار، پرون د اختر ورځ وه که نه او پرون چې دا واقع راغله که نه سړی په ژړا باندې مجبوره شي چې د 8 کالو ماشوم لګي او خپله مور چې ده نو وژني د پیسو دپاره وژني. یار دغسې مور سره پیسې نه وي، غریبي وه او بل دا چې زوی ته چې ده نو پیسې غوښتلې. 8 کالو ماشوم دی خو د ځانه هم نه و خبره، هم ماشوم دی. بل خبره دا ده که نه چې هغه د پیسو دپاره خپله مور ختمه کړه او په هغه ټایم سره چې ده نو دا مور نه ساه وخوت ښه په ټایم سره ځکه چې په زړه باندې وال وه دا زړه یې ولې والی و نو مکمل طور باندې سیده ختمه شوې وه. ملګرو د دې ویډیو مقصد دا دی که نه چې خپل ماشومانان داسې خراب هم عادت کوئ نن سبا چې دا کوم عادت دی ځکه چې پیسې ورله تاسو ورکوئ او چې کله ورله تاسو پیسې په مخه ورکوئ نو هغه عادت شي او چې کله هغه د پیسو نشه ورسره نه وي د پیسې ورسره بیا نه وي نو هغه چې دی نو بیا هر قسمه کارونه کوي. نو ملګرو نو ټولو ته مې خواست دی که نه چې خپل ماشومانان چې دی نو په پیسو مه راړوئ، پیسې ورله دومره مه ورکوئ چې هغه بیا بله ورځ راځي خپله مور هم ولي، خپله ورور هم ولي، خپله خور هم ولي، هیڅ څیز باندې اسره نه کوي. نو تاسو ته ټولو ته مې خواست دی چې په پیسو باندې خپل ماشومانان مه راړوئ، لږه ګزاره ورسره کوئ او احتیاط کوئ، خپل ماشومانو له داسې تربیت ورکوئ چې هغه بله ورځ چې دی نو ستاسو خبره هم مني. ویډیو مکمل د نورو ملګرو سره شیر کړئ او ټول ماشومانان چې دی نو خیال ساتئ، ماشومانان چېرته هم داسې پرې کوئ مو چې هغه بله ورځ چې دی نو تاسو چې دی نو ستاسو باندې راګرځي او تاسو ولي او ستاسو ته نقصان نه سي. نو د هغه نه ښه خبره ده چې تاسو مخکې د هغوی صحیح تربیت وکړئ او په پیسو باندې مه راړوئ، پیسې ولې مه ورکوئ ډېرې زیاتې.